په خوست کې د وزیرزي میساینک اتلانو لوبډلې د اتلوالۍ د ستاینې مراسم په ولسي جشن سره ترسره شول. مراسمو ته د خوست حکیم تڼیوال پارک کې په زرګونه خوستوال راټول شوي وو او د خوست والي ښاغلي محمد حلیم بدایي لخوا د تڼیوال پارک د کرکټ میدان د وزیرزي میساینک اتلانو لوبډلې په نوم ونومول شو. په دې ولسي مراسمو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړي ښاغلي محمد نبي او ښاغلي نوروز منګل لوبډلو ترمنځ درې اوريزه لوبه ترسره شوه چې د مینوالو له تود هرکلي سره مخامخ شوه. خوست والي ښاغلي محمد حلیم فدایي په دې مراسمو کې خپل وینا کې ټولو خوستوالو میساینک اتلانو او د زون په کچه د کرکټ مینوالو ته د میساینک دغه بریا مبارکي وویله. فدایي وویل موږ رښتینې اتلان همدا لوبغاړي دي او دوی د جنګ، تیارو او نشه یي توکو پر خلاف د ولس اتلان دي. والي زیاته کړه دوی زموږ د ملت ترمنځ د یووالي او وصل کړۍ جوړه کړې ده او د ځوانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکوونکي دي. په مراسمو کې د وزیرزي میساینک لوبډلې سپانسر او د وزیرزي ګلوبل شرکت مشر ښاغلی ضیاء الحق وزیرزي په خپلو خبرو کې له خوستوالو څخه مننه وکړه چې په خوست کې د لوبغاړو د ستاینې او د ځوانانو د استعدادونو د روزنې لپاره د دوی ملاتړ کړی دی. هغه وویل د میساینک ځوانې لوبډلې وکولی شول چې د شپږیزې اتلولي خپله کړي او دا د ټول هیواد بریا وه. ښاغلي وزیرزي زیاته کړه د کرکټ په برخه کې به پانګونې ته دوام ورکړي ترڅو ځوان استعدادونه په ګوته او د دوی د روزنې موقع برابر شي. د میساینک زون مشر خوشحال نیازي په خبرو کې وویل زموږ هدف دا دی ترڅو ځوان استعدادونه وروزو او د زون په کچه کرکټ ته وده ورکړو. هغه له خوست والي مننه وکړه چې د کرکټ د لوبغاړو لپاره یې ځمکه ځانګړې کړي او ډېر ژر به د کرکټ د لوبغاړو روانې چارې بشپړې شي. د وزیرزي میساینک اتلان لوبډلې روزونکي ښاغلي رئیس احمدزي په خبرو کې له خوست والي مننه وکړه چې په دې ولایت کې ولسونه سره یو کړي او پرمختګ لارې چارې ورته برابرې کړي دي. هغه وویل خوست د استعدادونو کور دی او موږ هڅه کوو ترڅو دوی ته لا ښې موقع ورکړو. د ملي لوبډلې لوبغاړي ښاغلي محمد نبي ساحل خپلو مینوالو ته په خبرو کې د دوی مینه وستایله او ترڅنګ یې له خوست والي مننه وکړه چې په خوست کې د ورزش د ودې لپاره هڅې کړې دي او دا د نن خوست د کرکټ د ملي لوبغاړو کوربه دی.